نن د خپلواکۍ ګټونکي غازي امان الله خان 22 تلین دی. د هغه په اړه د یو فرانسوي خبریال څخه دردونکی روایت. غازي امان الله خان چې کله له خپلې خاورې تابعید شو، د هند له لارې ایټالیا ته روان شو. په کښتۍ کې یو فرانسوي خبریال هم ورسره و. خبریال ورڅخه وپوښتل تاسو غازي امان الله خان یاست؟ غازي وویل هو صاحب. خبریال وپوښتل خبر شوم تاسو له خپل هیواده تبعید شوي یاست؟ غازي وویل هو. خبریال بیا پوښتنه وکړه په داسې حال کې چې تاسو د اروپا پرمختګ او ماډرنیزم ولیده، آیا هیواد مو درته اړتیا نه درلوده؟ غازي وویل لري خو څوک مې نه پرېږدي چې کار وکړم. غازي زیاته کړه ما خلکو ته د پیژندپاڼو د جوړولو سپارښتنه وکړه، هغوی مخالفت وکړ. ما جزا وټاکله، هغوی د 80 درو لپاره په داوطلب ډول حاضر شول. ما ټلیفون راوړل، خلکو کافر وګڼم، وایي د خلکو پټې خبرې او کړنې څاري چې اسلام دا کار ناروا ګڼي. ما ښوونځی جوړ کړه، خلکو وویل دا نوی بېدینه دی، باید ماشومان مو یوازې عقیدوي زده کړې وکړي، د کافرانو خبرې ورته ګټه نه کوي. ما ورته ریل یا اورګاډی راوړ، په داسې حال کې چې لږو هیوادونو درلود، خو دوی د پیریانو ځاله وګڼله او مخالفت یې دوام ورکړ. ملایانو لاوډ سپیکر کې غږ کړ چې غازي کافر دی. خلکو ته یې وویل دا الهي غږ و، اوس خو به مو یقین راغلی وي. زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې د ځنګلونو په جګو ونو کې خلک کېنول او په چیغو چیغو یې نارې کړې امان الله خان کافر دی، امان الله خان کافر دی. ملکانو خلکو ته وویل دا ملائکې دي، دوی رښتیا وایي، غازي کافر شوی دی. خو زه کافر نه وم، بلکې د دوی د راتلونکي غم را سره و. یوه ورځ فکر را سره پیدا شو چې ملایان خو عالمان وي، کیدای شي ملاتړ دې وکړي، ځکه هغوی خو پوهیږي چې انسان په وسایلو نه کافر کیږي. خبر راغی چې د پل خشتي او اسداباد په جامع جماعتونو کې ستا پر ضد خلکو شعارونه ویل او د یو غل قطاع الطریق او د نمک منډۍ د نانوایي ملاتړ یې وکړ. ژورنالیست لیکي له دې وروسته په ژړا شو او مخ یې سمندر ته واړو. ویل یې وطنه ما وبخه، ما ونه شوی ساتلی.